الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر اسمو وسوسه خبر را رسیدلی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د انصار سره مینا د ایمان دی او د وی سره دشمنی او رانه د نفاق او بیماری ده. او د ابوبکر شپ تشکیره موږ دا کړو چې د غډیر خیسه صفاتونه و یو بکی اوه دا منه کثیر الدعاء کثیر الرحمه، ډیر دعاګانې غوښتي او ډیر مشفق انسانو د الله په بندګانو. د صدیق مسلم ذکر کړی چې یو خړې صفاو د رسول الله په حالت باندې پویو د نبی صلی الله علیه وسلم سره فارغ سفر کې او شکل شامل د تجارت په نیت باندې تل او انت يهودي عالم د رسول الله ډیر ته اید وکړه د پزړه کې د خبره پرې وتا د مخکنه به مده خبره ذکر کړی چې امیہ ابن ابي سلط چې رسول الله فرمایي جبه مؤمنه ده مسلمانه ده خو ځړې کافر ده. زید ابن عمرو بن نوفل ویلي چې اې د خیر طالب د چې کوم شي پسې ګرځېدي اغه پیدا کې نو ویلې چې نه عربو کې به یو سړی الله پیدا کې او هغه د اخر زماني نبی محمد صلی الله علیه وسلم د بر ورقه بن نوفل نه بالکل د تاسو کړو او ویلې مناوشه العرب او د محمد صلی الله علیه وسلم تقریبا 3 کاله 2 میاشتې 5 میاشتې 3 میاشتې دومره اندازه کشرو کم خلک چې دا وایي چې دا ورته ویلې وي ته زمانہ اکبر او زستانه د سن پر لحاظ سره ډیر اوچتم دا خپل غلط ته وجه دار چې دا عباس سی ویلی وو. عباس رسول الله کاکاو رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې دا پوخ عمر والو نو ګیره باندې به کله نکریزه وغیرہ دا لګول چې سور او جیړ رنگ ورکی. دا عائشہ رضی الله عنها شهادت پوښوږي چې یا ام المؤمنین د پلار سیرت او د خو لګمې ذکر کا اوچت انسان او مزیدار سپین مخ او بده الله سګوت باندې وختنه و اوچت تندیو دا ګیره د پاس طرف نری و او د اخر کې به ډیره غنه و نورانی انسانو. کله کله به عمر رضی الله عنه علی صاحب سره خوشتبیم کوله دا غرقت مبارک چې ته مونږ کې رشي وړي کې لکه لنا کې دانونه ویلنا کې خدانون دی نو قانون تلر شو به الله ده زبتاسو کې قیمتي شړې اشو خوشتبی و او به مدا ذکر کړی چې جاهلیت په وخت کې هم د شرط شي بت پرستی نه وکړي، شراب نه وسکلي، زنا نه وکړي. ابن دغنه د دې توصیف وکړي چې تا کې کیسه صفاتونه دي شل رحمی پالي پروت انسانان روشته بیکار شړی لکار پیدا کوي، مهمان نوازی ضیافت د مصیبت په وخت کې خلک استعمال لراځي. د سعد صاحب رشاده بختنه وکړو چې تاسو کې ابوبکر کوم انسان دی دا په اعتبار د اسلام سره ډیر اوچت دی. عمر شبی ویلې کزمنګ د ټولو مؤمنانو ایمان په یو تل کې شو د ابوبکر په بل کې سره نه برابرۍ دومره اوچت انسان. رسول الله ورته ویلو چې ته صدیقي لکه دا خبر عمر شبی کړي و ربيعي رسول الله کړي و او د جاهلیت په وخت کې چې د ایمان نور راوړي خلکو به دې صفات باندې دا یادولو او خاص کر جبرئیل رسول الله ویلو چې سبا ملګرو کې بس ته ادا کوي دیوغه په باره کې او د ګډي باره کې رسول الله تذکرہ کوله چې د خبرې وکړي د خپل مالک سره صحابه ویل سبحان الله لیو او غه خبرې کول وی ابوبکر عمر او رسول الله به دې خبره باندې ایمان لري. دومره فضایل هغه بیان کړ. یو نشه صفات به دا و شي د الله نړۍ اریدون کې انسانو مرغیله به کله خطاب بیان کې چې ته څومره خای نه حساب شته نه بل کاش ته بزیزوي کاش کې د مؤمن د بدن یو وخته وېزه او چې کله به مسله ورته پیدا شونه قران او سنت به رجوع کوله د ابوبکر تعلیم چې موږ له ذهن سازي کوله چې د اره مسلې حل په قران او سنت کې ګورای او اره مسله الحمدلله په قران او سنت کې الله تشریح کړی دا بیان کړی دا چې کله د قران او سنت علماء له سره رجوع کوي ته استنباط او استدلال به کولیش. عجیب صفات به دا و شي ابوبکر رضی الله عنه کې حرام او نزان ساتل د غلام واقع موږ ذکر کړه، راز ساتلو کې مسله موږ ذکر کړه د حفصه د نکاح مبارک او د ایستر د خپل اهل تربیت بهم کو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کول. لکه مخکې موږ ویل د يهودو مدرسې لورغه مولین ویل چې رسول الله باندې ایمان او اسلام راوړي مخالفت کو ایستر به اختلافات مرال شکل وفات شنو علي شپ د صدر وشت کې ویل اسمو مسلمان مؤمن اعمال لزنه پسخېګم په نسبت سره دي سړي چې کاش د عمل زما ویل کړه او من ازع الناس بداسو کې ټول بهادر انسانانو کې څوک دی
خلکو ورته نه هغه د ابو بکر چې رسول الله تایید وکي او به دا تشکر وکړه چې رجل مؤمن د قران کریم کې الله دغه واقع ذکر کړی دغه توصیف بیان کړی د ابو بکر توصیف څنګه الله نه بیانوي چې دا په میدان کې ودرېد او یقیني د غر غوندې ولاړو اهل علم دا فرمایي چې ابو بکر رضی الله عنه په اتفاق د ټولو مسلمانانو سره د محمد رسول الله بس دویم مشر دی او دوی اولنې خلیفہ دی په اتفاق المسلمین کوم انسان چې د سره په ټکر دی لکه شیعه روافض دغه دا ټکر غلط دی دا په ناروا باندې دی ورسه ان شاء الله د ذکر چې د قران او سنت د مسلمانانو امام او امیر او رب العالمین دی خلافت لده انتخاب کی په دغه خپل د شی اهلیت او ډیر مزیدار صفاتونه پکې او مخکې مونږ ویل رسول الله فرمایلی دی چې درې سو شپې ته خو الله په ابوبکر کې راجمع کړی دی د جنت د ټول دروازې د आवाजونه کوي باب الريان باب الصدقه باب الصلاه باب الجهاد باب الذكر باب كاظمين الغيظ باب الرازين بقضاء الله او باب التوابين د اوچت همت او قوي ایمان سبدونه بګداو چې بهادر انسان سخي او عالم او شجاع او عجیب خبره بګداو چې غیرتی سړیو د غیرت ځان سره واقع هغه یاد ساته هغه دا یو ورځ ورځنه وکور لاړو نو د قریشو ځوانان چې د خپلوان و د کور کې ناسو د بیبي چې اسماء بنت عمیس چې کله د ابوبکر رضی الله په باندې نظر راغی او بدل کانو باندې نظر راغی خپلوان و ډیر انتهي سغوسش او خپشو رسول الله صلی الله علیه وسلم لو ورغه ویل یا رسول الله دغه مسله وا نبی صلی الله علیه وسلم عجیب انسان او معجزاتن دا خبر او کړه زګه د غیب علم واځي الله پورې خاص دی بدی باندې د الله سره هیڅ شریک نشته د ټول نمخ ورته دا خبر او کړه چې بابا کړه دستا بیبي چې دا کوئی سره نه سره اول درې بار کې دا خبره یاد سره چې دا ګوره پاکه زنانه ده هیڅ چرته مې دې په خیال کې څه غلط خیالت نه دی راغلی دا صفای ورته وکړه ابو بکر زلو په خبره باندې ډېر خوشاله شو دغه نور سبه منبر نه وخته ځکه اسمه وسوس دین تشریح شوی د منبر او محراب نه او رسول الله بشکل ضروري مسله دغه نه په منبر له ورسه خطو وی ویل چې سړی د پردیس نه سره نه پاتې کیږي مګر په هغه وخت کې ځای سره محرم معنا دا چې چا سره د نکاح کیږي ته سره واجب پاتې کېدی نشي د تر لور دا ماما لور دا تر لور دا خینه دا دم که به انسان باندې حرام راخو موقته حرام ده خامخ به درمګړي انسان بدیږي کی لکه ته یې سبا کور کې ورور دي مور دي خور دي ورندار دي شریک ناشي شهید خو لیکن ایواز د خپل ورندار سره ایواز د خپل خینه سره ایواز د تر د لور سره ایواز د تر د لور سره ایواز د ماما د لور سره انسان باید پاتې نشي او لاس لګول خو لا غټه خبره ده عائشہ به فرمایي چې والله ما مسد يد رسول الله صلی الله علیه وسلم يد امراه قط قسم بالله چې محمد رسول الله شرطم پر دې زنانه سره لګیدل اند چې نکاح وسره کیږي بیعت اته په شبه باندې په خبره باندې یسو خبره ته معلومه شو یو دا چې بده کې دا خبر معلومه شو چې حیا او غیرت د دیوبل سره لازم ملزوم دي څومره چې په انسان کې ایمان قوي او غیرت د غیرت مسله ده دویم افراط او تفرید باندې رد دي بعض انسانان دغه کې چې بالکل په دشو کیفیت باندې د خپل ژوند اختیار کې کچرته د ورندار سره ملاقات او سره دي نشي مور به مناسي او ورور به مناسي بل نو د دې ګمان کې جسمانه د کفر کار وش ولې بعض انسانان به دومره ځته کوي چې د پردې زنانه سره به یوځي کې واجب پاتې کیږي او په سفر باندې رواني دا ناروا ده د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې خینی سره سره په واجب غوټه کې پاتې کېدې نشي سفر سره کولې نشي او ټکو ټقال او غیره په دې باندې خبرې کوي پیدا سره ونیشي او د قشان د ورندار سره سفر او سړی خپل ورندار روانه کې واغې سره سفر باندې یا د ترلور یا د مامالور یا بل چې زنه ورې زه خوشاله بد نه ښکارم زه خو ظالم انسان نه یم زیناکار او بد اخلاق نه یم د مصر روانه چې خیر دنه رسول الله په دې خبر باندې رد کړي دي مسلې نه به سړی ځان وساتي د ابوبکر شه دومره عجیب غیرت یو بل عجیب صفت ابو بکر شپ کې دا و چې د الله سره ډیره عزت مینه او یو مقوله په خپل ویل دا من ذاق خالصه محبه الله عز وجل شغله عن طلب الدنيا واوحشه عن جميع البشر بشکل یو سړی په صدق باندې رب العالمین محبت وسکی دغه الله مینه به د دنیا د طلب نه ایسه شي مشغول وساتي او د ټول انسانانو نه بدل شي واجب پاتې کی دا غوښمن برژونه کې مرزونه دي شي واجب شو من قیدیګو د خلکو سره جناسو به موږ خوشاله شو او ویس خیرونه چې دا خبره کړې و دروازه ټک ټک ویسو کې فلان ویول رالی وېزړې میوازه قد شو مېزله د سره بکې قید شو د سره بکې خبره به اسانه شي وی والله قسم په الله مخکې ما دا ګمان بچانه کوه ولنې سړې ته مو خو چې د خلکو سره کینو هیڅ مسلم خرابېږي واځي شونه په دې وخت کې مو خوشاله د ابوبکر سمه جامع او چې دا خبره ده
دلیل په دې باندې چې رب العالمین د مینه محبت د لپاره ډیر اسباب دي د ټولو نه اساسي سبب چې دغه قران دی. عبد الله ابن مسعود نشه بوختنه وکړه وې څنګه موږ معلومه کو چې د الله رب عزت بس موږ سره مینه یو کبنی وي فنظر الى محبتك مع القران. د قران سره د خپل مینه وګوره په منځ باندې د الله مینه جوړیږي په ذکر باندې رب العالمین مینه جوړیږي چې د محمد رسول الله د سنت سره توحید سره او اخلاص سره برابرۍ د الله په نوم باندې د الله مینه سره جوړیږي د الله د اولیاء سره بناسته باندې د خپل سره د الله په وړاندې دی قیدی غونې تړل رب العالمین له وخت ورکول د محمد رسول الله تابعداري د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه قران کریم کې د خپل نظر بندول او قران د شغمګین आवाज باندې ویل خاص کر هغه کارونه کول چې مخکې ته يحب ټکی راغلي د امانت له حاصل د وادي پابندي او دروغ نه ځان ساتل او بل په دې کې خلوت بالله الله له وخت ورکول دا مسله په موږ تاسو کې ډیره کمه ده من شي واځو شو قیدی کو چې د ملګرو سره به خوشالي ګونه ابوبکر صاحب زکه ویلي او اوحشه عن جميع البشر دا به د الله مینه دا سړی د ټولو انسانانو لري ساتي نفرت منه کوي خو منه په دې به خوشالي کې چې ز او الله یوازوي او افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت بهترین ایمان امدار چې سړی د شیخ د ولري چې لکه په کوم ځای کې ومه د الله زما سره دی دا صفت په ابوبکر صاحب کې دا به سړی څنګه پیدا کی عجیب صفت په ابوبکر رضی الله عنه کې دا و چې ډېر حلال خور سړی مخکې مونږ ویلي هغه غلام قرباني خوراک وکي به دې پښتنه وکړه چې دا خو زما مخکې دا پښتنه کول چې د کوم ځای نه راوړو څنګه دراوړو دا وسې پښتنه ونه کړو اوس به وکړو وې ما یو کهانت کړو او په دې مونږ د جرمه هغه قرض وسلو ودوي ابوبکر صاحب ارس استفراق ولټه کړه چا ورته ځان دی وجل چې مرشم کده نه ده ځکه حرام د شي مثال لکه زهر چې سړی مې دی له ور داخل شي او دا تربیت د محمد رسول الله نه اخیسته او دا تربیت الله رسول موږ لمرا کړی چې د حرامو نه سړی ځان سدي وجه ده چې انسان کله د حرامو نه ځان سدي د انسان له الله توفیق د کې استعمال ورکی تقوا باندې سخا باندې د الله رسول په وعده باندې یقین لرل حرامو نه ځان ساتل حق وینا کول د وخت قدر مجاهده کول د خوب دعاګانې علم د قران او سنت دا سړی د کیسه عمل په طرف باندې رواني شکل دا خلیفہ شو وې صدرونه په وګ باندې چلو بازار کې ګرځول او خرڅولي عمر بن الخطاب ابو عبیده بن جراح عبد الرحمن بن عوف سره مخامخ وې خلیفہ الرسول چرته رواني وې زه خو اگر که خلیفہ مې خدای صدر مادر به ګرځوم چې څوک واخلي خرڅ وکم چې د بچن لپاره په خبره ورکم دومره وشت انسان نو عمر سے برته ویل وتار خو د مسلمانانو ډېر لوی ذمہ واری در په غاړه ده ته چې بدی شونه کې بن شي سره بس کوي په کار د چې بیت المال کې مونږ تعالی مال مقرر ابو عبیده بن جراح له چې څور د مقرر کا هغه دومره اندازه مقرر کړ چې هغه قوت لا يموت چې سب د دې گزاره ور باندې وشي به ملګری را جمع کړ د فر وهم د پاره چې اي خلکو ما خو ګر خپل حلاله مزدوري کوله خو چین کې عمر سے بده ملګرو مال ویل چې ته د مسلمانانو په دې کارونه کې باندې دی بیت المال کې تعالی مونږ د حصہ مقرر کړو دا مې د الله د رضا لپاره د دې ملګرو په مشوره باندې ځان له انتخاب او دومره مال چې قوت لا يموت دا مسله دې معلومه شو کې شړې بدني کار کې شرط بند او د چانه تنخواه پاغي وخت سندانو حرام مسله نه ده لکه باز انسانانو کې دا مسله پرانه سړی چې دا تنخواه اخلي د بشي مونږ نه کیږي چې کله اسلامي حکومت اغله د مال ورکی یا د قرآن او درس او تدریس باندې پیسې اخلي یا د جهاد باندې پیسې اخلي سره د دین چې محمد رسول الله ملګرو به تقریبا 5.5 درهم کال کې د مجاهدینو خرچه وا چې د اسلامي خلافت او بیت المال اغوره ورکوله یره داخله تیر خوري دي بس هم د عمل راځم کې په خپل خوري څه کاروبار چرته لري نه دا مسله د دې خبره معلومه شو یو ورځ د خپل زنانو مطالبه وکړه چې راځه پګو شوین لسمنګ زړه شوی دی بشو دی د زمنګ لپاره تیار کا ابو بکر شه برته زمو خدای تنخواه نو شی پیدا کو چې پاګه تاسو دا شواله دا کزه پوه شو ځان د لپاره د لګ مال جمع کوو چې کله پیسې را جمع کړ ابو بکر صدیق رضی الله عنه د مال ورکې ودا ځان سروالو په دې باندې موږ د لپاره خرچه برابر کړه خواګه ودا پیسې دې کم کړې وې دې تنخواه میزان لا یو روپے را جمع کول وی ښا ای دین دا خبره معلومه شوله چې بده مخکې تنخواه باندې موږ کار کیږي نو داس موږ په تنخواه کې اضافه دي اقا پیسې ټول را واخصه بیت المال کې تسلیم کړي دومره وجه انسان دې خلکو متابعداري کې به انسان اهل سنت والجماعت به جوړيږي د شي بني چې حلال او حرام او د بدن لور غرزول چې څنګه موږ ځان ملک ویس کو وی خورو وکله چې وفات کېدو د بیت المال د خونه درس لوي کې ورکړی شو هغه برته تسلیم کړه چې زنه وفات کېږي دا تاسو مال شو وی عمر رضی الله عنه چې کله بدی شي باندې نظر ورغ ډیر انتهي سخت وژړوي ویل ابو بکر تا خو ځان له مسله صفاکه لګین د نور خلکو د کار جوړ کی دا خو ډیره ګرانه مسله ده چې موږ د دومره احتیاط وکړو عمر چې خپل عاجزي د وجنه دا خبره وکړه یو واجب صفت ابو بکر رضی الله عنه کې دا چې دا خو په تعبیر باندې ډیر خپویدو دا یوسف علیه السلام معجزه ده رسول الله بم تعبیر کولو
ابو بکر سے تعبیر باندې پویدو محمد ابن سیرین شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې اق انسان په تعبیر باندې کوي چې قران او سنت باندې پوي یو دروغ نه ځان سات نو علم د چله د انسانانو لور کې د نبوت سلوختمه ایسه شاو خدا روایت کې مرزي ویلا تصل الا حبيبا ولا حبيبا خوب چې کله ولید ان شاء الله به نه بیانې مگر اق انسان له بیانو چې هغه دوی شو هغه ډیر وخيري په خوب تعبیر باندې او کته پوښتنه دا تعبیر د خلکو له بیان کوم کې دي شورانه ته وښنه به تدبیر دلته استعمالي لکه یعقوب علی السلام چې یوسف علیه علیه السلام او کشر ته انسان ګډوډ خوبونه ولید نو به درې کړه د چا طرف لاړې تو کې اعوذ بالله دی وې صبر بل طرف باندې دی واوړي نو رسول الله ورته ابو بکر یو عجيبه خو مې ولید وسنګا وې زمخ کې رواني مو سپینې ګډې ما پسې رواني به توري ګډې رواني شو توري ګډې دومره زیاتې شي د سپینې ګډې سبا د منځ کې ورکیش وې دې تعبیر به درکم یو څه تعبیر دی وېتا چې کله د نبوت داوا کړستا په تایید کې اول عربان الله پیدا کړ غشپینې ګډې دي رب العالمین به عجمن په اسلام کې را داخل کې د عجم دومره ډیر انسانان دي چې د عرب به کې بالکل به ورک شو ښکاری بم رسول الله ورته ویل دا کوم تعبیر چې ته مال ویل دغه تعبیر مال ملکم راکی یو بل خو به ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوړی جنہ باندې خطر د ابو بکر تقریبا 2 پوړی یا 2 پوړی وړاندې ابو بکر ویل چې ابو بکر ما ته په جنہ پوړی باندې خېجو چې زستانه 2 یا درینی په دومره اندازه کې مخ کې ما وې دې تعبیر باندې پوښ رسول الله وینا وېزما ته په مابین کې 2 کاله مسافه چې کله ته وفات شې سبا چې ورسره 2 کاله ورسره به زه وفات کېږم او مکه مسله چې ابو بکر رضی الله عنه وفات شو 2 کاله درې میشه 15 میشته شوخ ژوند مسله و تعبیر باندې ډېر انتهایی پویا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو ملګرو د سره بیعتونه کول سعد ابن عباده ویل چې دا غره په انصار کې به د امیر مقرر شي عمر سے بجیک چې څه خبرې وکم ابو بکر صاحب ورته قلار شنو ابو بکر صاحب ډېر جامع خبرې وکړې په ثقيفه باندې سعیده کې او ویل چې بالکل سیده تاسو ډېر خدمتونه دي اسلام لور کړی دي خو رسول الله فرمایي چې مشرم به قریش نه تاسو به وزیران وای او سعد له قسم ورکوي تعالی قسم درکوم چې رسول الله دا خبره ونه کړه سعد صاحب بالکل بیعتونه وسره شروع شو بشیر ابن سعد سره اول بیعتو کې تقریبا به سبا سره به بیعت عمر صاحب دی کې درې درزره ملګرو سره بیعتونه وکړه درې درزره دلیل بدی باندې چې رسول الله په خپل احادیث کې د اشاره کړو چې زمانه بروسه خلیفۃ شو کی ابو بکر ورک ابو بکر له امر وکړي چې زما په ځای باندې ودرېږي د منزله علي څنګه شابه پښتنه وکړه ابو بکر سره تاسو بیعت په خبره باندې کوم چې د مسلمانانو خلیفہ دی دا ولنا رسول الله زموږ د دین لپاره د امام او مشر موږ ټاکلې نو په دنیا کې به موږ څنګه مشر نه ټاکو علي څه به ویلي وکم سره چې ما ابو بکر او عمر باندې غوړه کوي دا سره دروغجن دي او د انسان له بزدوري ورکوم دلیل به دي چې دا روافي شاګان ټول دروغجن دي ابو بکر اول دی عمر بل به دی عثمان دی به علي دی د ټول سره زموږ شو مینه محبت به ستلو سره وش کله چې رسول الله د وفات مسره شروع شو اوازې په ټول دنیا کې رااله مصیبتونه پر مسلمانانو باندې رااله قران کریم کې رب العالمین فرمای ام حسبتم ایت تاسو دا ګمان کوئ جنت له داخل شي او پتا سو بده شي امتحان نه راغلي لکه څنګه چې د مکه خلکو راغلي و اشد البلاء على الانبياء ثم الامثال فالامثال سخت تکلیف انبیاء راځي او به چې څومره انبیاء له خلک نږدې وي یو اثر کې راځي وې چې کله ارسل شي د مصیبت رب العالمین مخله ودرېږي ان شاء الله زه بچا باندې ورشم یزما په دوستانو باندې ورشه صبر به کی درجه به اوچتا کم دا خوشمن ورته چې زه بچا باندې ورشم یزما په دشمنانو باندې ورشه چې به استدراج کې راګیر کما او د مسلمانانو مثال دې لکه سره زرا چې ان زرګر داغه نه یو کاله جوړي نو پور باندې اړې راړي ډیر خلکو اراده ارتداد وکړه اکثر خلک به مرتد شي داخل به مرتد کیږي ولی ډیر وجه علماء ذکر کړي یو وجه به کېدار شي دا د بل چا د وجه نه ایمان راوړي د بشریت د وجه نه د ایمان نه راوړي دویمه وجه علماء دا ذکر کړي دا ودا سره په اسلام باندې پوه نشي رسول الله چې کله وفات شو نشي د مرتدین ویلي ودا څنګه پیغمبر دې چې دا وفات کیږي دریم باز انسان کې دا خو به چې هغه د امارت او خلافت لا نشون نشي ترول لکه وحشي په د باندې ډاکاو پاغه باندې ډاکا نو دا کوشش دا کوي چې د امیر المؤمنین او د قشند امام نزان لري کی او څلورم باز خلک د عصبیت د وجه نه وي د بشي وسنګ موږ ودرېږو دا څنګه څنګه مشر شي او پنځم باز خلک رااله موږ زکات نشو ورکولې سره دې نشه دا فرض منځ او د زکات دا دواړه یو حکم لري عبد الله ابن عباس فرمایي چې کم سړی فرض کوي او زکات نو ورکوي دا منځ الله په دربار کې نه قبلي زکات به په مکه کې فرض شوی ابن کثیر بدریم جل کې صاحب د مرعات دا خبره لیکلي تقادری به په مدینه کې لازم شو او چا ویل چې موږ زکات ورکو خو لیکن امام لبه نو ورکو په خپل طب باندې چې د کم شي حفاظت اسلامي خلافت او امارت کینو په کار ده چې زکات هم هغه لور تقسیم کړي شي د شاته بارکه د اختلاف مخکې موږ ویلو چې دې کې به زکات څو ورکړي اشته او کنيشته نو کسر دې مچيو اهتمام د اسلامي حکومت کول نو بعد دغه طالب هغه زکات اخلي کین دا زکات پتا باندې دی به دغه د خونه به در باندې نشته لکه بعض انسانانو کې دا عادت دي
دا مسلې یعنی په خپل خواهش پرستی شروع کیږي څنګه موږ وګړه ماشي بس خپل منځ دې کو خپل زکات دې ورکو د اسلامي نظام لاندې موږ ژوند تیرول شو نه دې تیاری کو دي خلکو د ارتداد د مسلې شروع کړي جهاد چې سړی نه کې سړی مرتد کیږي د الله سره په مینه نه ساتلو باندې مرتد کیږي د مؤمنانو سره سختی کول باندې سړی مرتد کیږي د کافرو سره په نرمۍ باندې سړی مرتد کیږي د دین په باره کې چې سړی د خلکو نه یریږي د دې سړی اخر خاتمه ګوري است ګډوډيږي ظاهر او باطن شنه برابرۍ دم ګوره به خرابېږي د رسول الله تابعداري چې څوک نه کوي دم ګوره خرابېږي د افراط او تفرید نه چې څوک ځان نه ساتي دم ګوره خرابېږي به کیسه اخلاق چې په خلکو کې نه دم به خرابېږي نیکان دوستان چې سړی لري خراب دوستان ولري دم ګوره به مرتد کیږي ځکه سم پیدا شو چې هغه د نبوت دعوی وکړي رسول الله فرمایي چې بده امت کې بدیرش کسان پیدا شي دا بټول دجالونه ګوره خبره مې منې دې خبره به تاسو له پیش کې چې تاسو اوریدل نه تاسو مشرانو نبی سوال دی چې دا خو د دیرش نمځې تیری معنی مشهور به کې دا دیرش رسول الله په وخت کې اسود عنسی پیدا شو چې پیغمبر ما مسلمه الکذاب پیدا شو مسلمه ابن حبیب الکذاب طلحه الاسدی پیدا شو سجاح التمیمیه یو زنانه دا پیدا شو اسود عنسی د محمد رسول الله په وخت کې الله مردار کې مسلمه الکذاب د ابوبکر سے په وخت کې مردار شو ورسې ان شاء الله به د تاریخ باندې خبره کوو چې مردار شو په کومه طریقه نو مسلمانان دومره پریشان شو چې حتی په مدینه منوره باندې خلکو اراده را حمله وکړي چې مدینه اوس ختمه کو ټول زمونږ کې د ارتداد اوازونه شروع شو سوار د درې مرکزونو نه یو طائف کې بني ثقيفه بنو ثقيفه دوی چې په ځای ودرېدل عمرو بن العاص خلکو لوي شي خلکو په اسلام کې ورسره داخل شوی ولی مخکې تاسو وځي او بل په مکه کې عتاب ابن اسید بنامه باندې دی ولی ودم ځم پټ کې په دې وجه باندې چې د ټولو خلکو رسول الله مرشد منګات مرتد کیګو سهيل بن عمرو تقريره کې ویل چې من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا الا فإن محمدا قد مات سوچ د الله بندگی کې الله ژوند دې مړ کېږي نو سوچ د محمد بندگی کې ګوره وفات شو د رسول الله په وفات باندې خو اسلام نور مخ وړاندې دي مخ د الله بندگانی داخله بیرته اطمینان کې شو دا سهيل بن عمرو چې کله بدر کې ونی ورشو شاعر چالاکی و د باز خلکو چالاکی دی چې منګه د څه کورس مناظري وي د څه پروګرام برابر کو چې د حدیث په څنګه ماترامات د محدثینو سره باندې څنګه موږ بحث مناظره وکړو څنګه رسول الله کته کو د نور خلکو باندې راوچت کو دکم دا چالاکی و نو عمر سے ورته ویل یا رسول الله د مخې غاکونه څه په باندې او باسم څنګه دا شاعر دی اسنه چې د اسلام حج ونه کې شرط به کې خلک به خبره باندې پويږي نه رسول الله ورته دا خو مسله ده او دونه به الله رب العزت شو کار والی چې باغی وخت کې تبم به ور باندې خوشاله عمر شه ویل یقین چې رسول الله ناشنا خبره کړې ده نه کاله تکاله ورسره د محمد رسول الله معجزه الله را کار کړه او په مدینه منوره کې دا مرکز پاتې شو غریبانه خلک او دا کمزوري خلک دوی په اطمینان کې خدا مشن ایسته ګډ وډ دغه د وجنه حتی علماء لیکلي دي وې دي مسلمانانو باندې حالات راغله کده جمی شپه یا ورځ او غلیو تیز باران شوی د ګړو مزو باندې او هیڅ د پناز یشته نه په دې کې لیوانه مخله پراتری سره خېل شه دا پریشانه کې بغیر پریشانه ابو بکر شپ د شو لکه یو غر چا ورته پلانې ځکه خلک مرتد شو پلانې ځکه خلک مرتد شو وکانه له لا عليه تاب دا ګمان کو چې فتوحات شوی دی بالکل هیڅ نقصان مجاهدین مسلمانانو کې راغلي اند ځکه داغه په الله باندې یقینو چې دا دین به د ټول نړۍ کې رب العالمین عامي او سب داخله په امتحان کې مؤمنانو په امتحان کې دي مرتدین په امتحان کې دي او کافر په امتحان کې واقع دي ابو بکر رضی الله عنه ویلي چې موږ به د اسامه سره لخر تشکیل وسو مجاهدینو سره ولسکلن ځوان او دا پریشانی سره سره په دې وخت کې د څوکیداران مقرر کړی دی امیر علي بن ابي طالب عبدالرحمن بن عوف زبير بن عوام عبد الله بن مسعود طلحه بن عبيد الله اخ انسان د شیخ بل اسم کنه ابو محمد د ابو بکر په شابه خلاص باندې لاس ایمان راوړل د عمر رضی الله په کسیزه شورا کې او په وحد کې تقریبا 15 مرمۍ د خړلې رسول الله بدا ویلي وې چې کوم سړی وګړي چې د زمکه بسر باندې جنتی انسان او شهید وګوري به د قصدي له وګوري طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض او تقریبا علماء دا خبره ذکر کړي چې تدرش حدیث ته نقل لي او دا د سلور درش اتدرش حدیث ته نقل بسلور درشم هجری کې دا وفات شوه دی یو غش راغه باغ باندې ولګیدو 22 لک درهم او 10 لک دینار ته پاتې شوی میراث کې د قومندانان کړه مسجد نبوي کې باز مجاهدین ودرا ولولته واچو چې په جمعه باندې حمله ونی د مسلمانانو زنانه بډاګان ماشومان د کندو کې واچول یا د شکلاګانو کې او اسلامي اردو له ویل تاسو به تیار شئ ودرې کې چې په کم طرف باندې موږ تشکیل درکې الته مزان رسوي او شامل ویلې وې ته ولسکلن ځواني او وسو کسان موږ تعالی درکو بل قال اخیره به زی شام لا د دې رومانو سره بجنګ کې چې په کم ځای کې ستاپ لار شي شوی زید صاحب شاغله ویل شي د موته غزا مخکې موږ دا ویلو د موته غزا تیر شوی و درې زره مجاهدین او دوله فوجیان له ماته ورکړه یو ناشنا حالت په ټوله دنیا باندې راغی
او دا امیر ورته ول وټاکو محمد رسول الله سره دې چې دوی به رسول الله مرز وفات کې بیرته راګرځیدلی مو ابو بکر او عمر مې د قومندانۍ کې و یو خدای رسول الله عادت دا چې د خلکو اعتماد په الله باندې شنه په دې باندې شدا پلانې امیر شه د پلانې قومندان شه دا جنگ ټل کیږي نه ګټل کیږي یو ورځ رسول الله تشکیل کو عمرو بن العاص قومندان مقرر کړ ابو بکر او عمر به مشران کړه مامورین کړه مجاهدین سخت یقیني ونه عمر شه بیراده له شهور ولکم نو عمرو بن العاص ورته چې نه به بلای دشمن به منګوري هغه زهور بلو یقین دی چې ته نه به بلای ابو بکر لراغه ودا سړی څه وی ګوره دا چې رسول الله موږ له انتخاب کړي بده کې خیر دی دغه څه اخو دغه خبره کومه وی په دې وخت کې شکل دا تشکیل کوو د وسو مجاهدینو نو څه خلک ورته راغله خاص کر اسامه شه برغه عمر شه ورته راغی یا خلیفۃ الرسول تک وسو مجاهدین دې جن په طرف باندې تشکیل کین مدینه به خارج به دې ځبانه به خلک عملو کې ارسه بغړوړ ابو بکر صاحب سره آشنا سره دی هغه ورته ویل محمد رسول الله په مرز وفات کې د دې لخر د تشکیل په اړه کې خبره کړې و دا و څنګه پرېدم څومره د سنت لحاظ د ساتو رسول الله دې خبره کړې او زه دا پرېدم دا قطن کې دلیل نشي دلیل په دې باندې چې کوم ځکه سنت طریقه رسول الله نو پاغه باندې سړی عمل وکي د شی بنو چې پلاني مولا شه په کې دا ویلو کې خیر د شکار پکې وشي کدا محلي ولا به خپکیږي نو سبو غوسه د حدیث سره او کدا مولوی شه خپکیږي او د کې جنجال جوړیږي او پلان جوړیږي نه دا د ابو بکر رضی الله عنه اهتمام او انساجي و چې موږ له وکړه عمر له ویلې اسامه له ویلې رضی الله عنهما رسول الله چې امر تشکیل کړي هغه خامخا کیږي چا ورته وی کتمر شي وې کزه دل تمر شي مدومره مجاهدین او مسلمانان نه چې ما دفن کې او داس په زناور ما اخري وې زه تیار ما شاورته د رسول الله بیان دي که څوک بریدونه پاغوي وکي وې کدومره مسلمانان نه چې هغه رسول الله بیان دفن کې او داس په زناور اخري وې زه تیار د رسول الله امر به تشکیلېږي ابو بکر شامل داسې انساجي راکړه چې د محمد رسول الله د سنت تابعداري دا ډېر غټ لحاظ ساتي لکه د غرب بلکې د غنم ډېر غټ ملګرو ورته خبره صحیح ده عمر له ته ورشه او د شي ورته چې بل امیر بوټه کو دا خو کشر لګ دی ولس کلن ځوان دا په جنگي تکتیک باندې څه پويږي وکله چې ابو بکر خو راغی ورته چې السلام علیکم یا خلیفۃ الرسول هغه وعلیکم السلام و ملګری دا خبره کوي چې عثمان سره وټه کړی چې قبیل رایا دا کشر بچی دا څنګه موږ باندې امیر ته مقررای و دا دومره غوسه شو حق پرس انسان ډیر زر غوسه کیږي چې عمر رضی الله عنه د ګیری نه ویل ورته وی ثقلت ک امک مور دې در باندې ګوره شیخ ابن الخطاب مرشي محمد رسول الله دی بیرغ تړلې زری هغه ورسره کوم دا څه خبره کې په کفر کې څومره سخت درې چې په اسلام کې ودې خبره مالا کوي عمر رضی الله عنه فرمایي چې زبا ارچا باندې تیز ورتلم لیکن د ابوبکر په مقابل کې ما شي شو کولې او به چې رسول الله کله وفات شوی دی دلته خبرم کړي و چې داس ما یو دوسه دا ګوره مال خپه کومه وی بیرته ملګرو لاړ مرته ویلې چې ګوري تاسو مالې ویل چې خلیفہ له ورشه خلیفہ له دا خبره پر زم په عزت کړم بس کوم تشکیل هغه کړه هغه تشکیل وکړي وی چې صحیح ده جرو فرقه چې تقریبا 3 میله د مدینه منورې نه وړاندې ال تغیزه تشکیل شو مجاهدین الته معسكر را جمع شول ابو بکر شه په خپل مرغه کله چې مجاهدین دا وسو تشکیل کړ اسامه رضی الله په اسبانه کینو ابو بکر رضی الله عنه جلب نیول او روانو اسامه شه ورته ویل یا خلیفۃ الرسول یا زم درکته کې میتم راوخه جوینه ابو بکر شه دا کار ولې وکي د محمد رسول الله تابعداري مراد کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل لګل دغه شان سورلې باندې غناس دا ور سره لاندې روانو معاذ بن جبل هغه انسان د رسول الله فرمایي چې اعلم ده په حلال او حرام عمر سے فرمایي مور ورسه بچي بل نه وړي عبد الله بن مسعود فرمایي معاذ بن جبل په من کې د شي دلته ابراهيم عليه السلام په انبيو دیمن ولی رسول الله تشکیل کې امام الفقهاء کنز العلماء تقریبا سنور درش کړو عمر باندې وفات شوی تعاون په مرز باندې یوصل 55 احادیث ټول نقل لي یو نشه انسانو رسول الله ورته دا خبره بو کې د شکار بو کې دا ډیر وګ تشکیل ورته کې به ورته شي معاذ زما تاسو سره ډیره مینه ده هغه ورته یا رسول الله زما سره ډیره مینه ده به ورته معاذ وته شکل دی علاقه لرازي ګور زوی بدل تنو زباغیدونه لاړم ودا خبره چې کله معاذ رضی الله عنه ورته دومره انتهایی خپه شو وی شړل چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه شړانه ایست د مخبل طرف واړه وی ویل شي یا معاذ ان اولا بی ډیر نږدې انسان مال هغه څوک دی چې باغ کې تقوی کم ځکه چې یو چې ارسو کله د مدینه کې خو چې تقوا به کې نه داس معنی لري دی کله د دنیا په هغه کونج کې او په هغه کونج کې شمال کې جنوب کې شرق غرب کې خو چې بده کې تقوی د مال ډیر نږدې دی دلیل به دی باندې هغه انسان په ورځ قیامت رسول الله نه دی چې هغه قران او سنت صحیح پابند دی او صحیح تقوا پاګه کې راغلی دا خبره ورته وکړه دوی ورته ویلي دوی مو علماء دا ذکر کړی وسه کور سره ابوبکر شیب لاړو ورته ویلي د ازما قدمونه چې د الله په دلار باندې لګرجین شي دا تاسو ما باندې پرزونه لري سباق للخير یو روایت کې راغلی و مجاهد انسان چې کله د سنگر په طرف باندې روان شي او په جبهه کې روان شي دا چې یو قدم قدیم رب العالمین د په یو قدم باندې وسو ګناهونه ختمي او وسو درجه الله ورته جاته ابوبکر شیب ورته ویسه په دینت باندې روان یم
چې په یو قدم باندې الله زما اوسو ګناهونه ختم کی او دا اوسو نیکی رب العالمین و مال را نږدې کی. به ورته ویل یا اسامه زه تعالی عرض کوم، عرض می دادی د عمر شمال نه پرې دی. هغه ورته ویلی چې مونږ ټول پاتې کیدو خو ته مونږ تشکیل ولې چې څنګه استا خو کې خلیفۃ الرسول ما سي بکیږي. وی حالات ډیر اخوا دی خو دی او د شي قیوم الګره مال په کار د لکه عمر ابن الخطاب دا مال دلته پرې دی. هغه ورته بالکل دا تعالی پاتې دی. ان شاء الله د عمر په تاریخ کې به دا خبره ذکر کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی د اسلام د دین دوه نمونه دی، یو اسلام او بل عمر رضی الله تعالی عنہ دمر اوچت انسان وی دا مال پرې دی. د شکل ورته پرې خو د به ورته لس وصیتونه وکړه لکه رسول الله بچ خپل مجاهدین له وصیتونه کول. یو ورته چې دروغ منوي، خیانت بنه کوي، دویم دریم ورته دوکي بنه کوي، څلورم ورته چې ګوره مسله بنه کوي، د مړو نه وګونه وغیرہ وسول، پنځم ورته سپینګری زنانه وغیرہ دا بنه وښني، شپږم ورته چې ګوره دا ونی کجوري وغیرہ دا بنه ماتای، او اتم ورته چې حیوانات بنه خرابوي مګر که ضرورت دراغي بیا لاله ولېش. اتم ورته دعوت بکې ډیر په نرمۍ باندې زګوي بني خزاعه باندې به تو ورځي او د غوستره به جګړه کیږي. او نه هم ورته ویلي به هغه انسانان چې هغه خپل عبادتونه کوي زمو مقابله نه کوي هغه وجنه ما، لیکن هغه انسانان چې د سرونو د منځ خړېلې د واطرابي پر خوده لکه پټګي غوندي دا به توجه دا ډېر خطرناک دي. او لسمه ورته وی د محمد رسول الله تابعداري به کوي چې کومه تابعداري هغه تعالی خوده د وسیدا د اسامه سره لخر روان شو. کله چې بلقال اخیله ورسېده چې په کوم ځای کې د موت غزا شوی و چې باغی ځکه هغه درې صحابه کرام شهیدان شوی، عبد الله ابن رواحه، زید بن حارثه او جعفر رضی الله عنه. نو دیږي کې دشمنانو سره چې مقابله وشو ایست رب العالمین هغه ټول دشمنان مات ذلیل او رسوا کړ. رومین وتښتیدل، رب العالمین مجاهدین سالمین غانمین امنه ډک را وسو د مرتو ویلې وی هغه ځله بلار شي د مسلمانانو د وسیله افزایی لپاره چې په کوم ځای کې اسود عنسی او غي وجلې او په دلاره باندې دشمنانو دا خبره معلومه کړه چې او هو د مدینه منورې د منځ د وسو مجاهدون لخر په طرف باندې روان دي د شام د بلقال عقیله. قسم په الله ارتداد په کار نه دي د دومره تکلیف او جن دینه کم خطر روانېږي. وې چې دا کله وکړه بیرته رااله مخې له ابوبکر سی ورته راغی ورته ویلې چې تاسو وس راحت وکئ، تاسو دی وخان لدی راحت یا غولم راحت ورکئ، زید مرتدین او غزا او جهاد لازم چې کله تاسو د ما حاصله کړئ دغه ورسره به روان شي او د قشنې دی مرتدین د جهاد مبارک ازما سره برخه والی. رب العالمین دې موږ تاسو له محمد رسول الله تابع درود صحابه او نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.